دوستانو د یوې ژبې زده کول دا په حقیقت کې یو انسان دی. د پردیو ژبو زده کول ډېرې زیاتې ګټې لري. من تعلم لغة قوم امن مکرهم. چا چې د یو قوم ژبه زده کړه د هغوی د مکر د چل دوکې نه به دی په امن باندې وي. دا حدیث شریف نه دی، یو مأثور قول دی خو قوي قول دی. رسول صلی الله علیه وسلم زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه ته امر وکول چې عبري ژبه زده کړي. نو صرف او صرف په 15 ورځو کې زده کړه. په 15 ورځو کې عبري ژبه زید بن ثابت د رسول صلی الله علیه وسلم په امر باندې زده کړه. ځوانانو تاسو هم کولای شئ چې نورې ژبې زده کړئ. ډېرې زیاتې ژبې دي. الله جل جلاله یو دی، مخلوقات یې ډېر زیات دي. ژبه یو وسیله ده د افهام او تفهیم. عربي ژبه د قرآن کریم ژبه ده، زموږ ستاسو د دین ژبه ده، د جنت ژبه ده. څوک چې په عربي ژبه باندې پوه شي هغه خپل دین باندې پوهېږي. انګلیسي ژبه نن سبا د اقتصاد او د بزنس ژبه ده. تقریبا 80% 90% خلک ورباندې خبرې کوي. د بازار ژبه ده. چینایي ژبه یو ډېر خطرناک راتلونکی لري. په ډېر لنډ وخت کې د چینایي او د انګلیسي مسابقه روانه ده. نورې زیاتې ژبې تاسو کولی شئ چې زده کړئ چې د خپلو دښمنانو د مکر او چل نه په امن پاتې شئ، او هغه انسانانو مفید کوم شیان چې لیکلي په ژبو کې هغه تاسو را وژباړئ خپلو ژبو ته، او د خپلو ژبو نه یې هم وژباړئ نورو ته. ډېر زیات خلک دي وایي زه غواړم چې یوه ژبه زده کړم خو وخت را سره نشته. نن غواړم یوه ډېره مختصره تجربه در سره شریکه کړم. قدرمنو ورونو او محترمو خویندو، څېړنې وایي که 300 کلمې یو انسان د یوې ژبې نه زده کړي خپل هغه ګزاره ورباندې کولی شي، خبرې اترې روزانه ورباندې کولی شي. که 200 کلمې یا لغتونه یو انسان د بلې ژبې نه ولري نو دی په ښه وړتیا باندې هغه ژبه باندې دی حاکمیت لري. خو که 1000 کلمې یا لغتونه د کومې ژبې نه یو انسان زده کړي د دې معنا دغه ده چې د انسان لکه په اکادمیک شکل باندې چې دا ژبه ویلي وي او زده کړې وي. اوس راځو عملي تجربې ته. که تاسو هر ورځ یوه کلمه یا یو لغت د بلې ژبې اراده وکوئ چې زده یې کوئ، ځان سره یې واخلئ، ویلې کوئ، کتابچه کې یادداشت یې کوئ، هر ورځ یوه کلمه یو لغت، په کال کې به تقریبا 350 کلمې شي. که تاسو 2 کلمې واخلئ یا 3 کلمې نو تاسو په یو کال کې د 1000 نه زیات کلمې یا وکابلري تاسو ولرئ. تاسو به په ډېر پروفیشنل او احترافي او مسلکي شکل باندې هره ژبه چې تاسو وغواړئ هغه زده کړئ. صرف او صرف فکر، تصمیم او د قلب نه اراده. که یوه کلمه هم یو لغت هم تاسو روزانه زده کړئ نو تاسو په یو کال کې 350 کلمې لغتونه زده کوئ، او همدغه کلمې لغتونه بیا په جملو کې تاسو استعمالوئ. همدغه کلمې تاسو ته نور استخدامات درکوي. وخت ډېر زر تېرېږي. راځئ چې موږ تاسو تصمیم ونیسو هغه ورونه او خویندې چې غواړي نورې ژبې زده کړي. هر ورځ یوه کلمه یو لغت، خو جدي انداز باندې اراده، هوډ، تصمیم. تاسو یقین وکوئ چې تاسو به په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات شیان واخلئ. موږ تاسو
وخت لرو خدای جل جلاله ټول ته سړي سره وخت ورکړی خو د وخت اداره نه لرو وخت څنګه موږ تاسو تنظیم کړو راځئ چې لږ خپل عقل په کار باندې واچوو او مفید شیونه زده کړو تاسو ټولو ته همیشه بریا غواړم او اوس مو الله ته سپارم السلام علیکم